سلامونه. په نن ویډیو کې لوی کوروش در پیژنو. دی د پاریس امپراتور به یا بنسټګر دی. دویم کوروش په لوی کوروش هم یادیږي. د ایرانی امپراتور له میلاد 600 کاله وړاندې زیږېدلی. 80 کاله ژوند وکړ او له میلاد 1513 کاله وړاندې ومړ. که څه هم د کوروش د زیږېدو ځای په اړه کره معلومات نشته، خو ویل شوي چې دی د اوسني ایران په مرکزي سیمو کې زیږېدلی دی. نوموړی سیمه کې د هخامنشي په نوم لومړۍ امپراتورۍ جوړه کړه چې د پاریس خلیج شاوخوا سیمو کې لومړی امپراتور شمیرل کیږي. هخامنشي امپراتوري د خپل وخت تر ټولو ستره امپراتوري وه او هغه مهال نړۍ کې هیڅ بله داسې امپراتوري شتون نه درلود. کوروش د خپل امپراتورۍ د مدیریت لپاره پاسارګاد، بابل، شوش او اکاباتانا 4 پلازمینې ټاکلې وې. د نوموړي نوم سره د دویم کلمه ځکه ویل کیږي کوروش لومړی د ده پلرنی نیکه و. اوسنی عراق، ترکیه، کویت، ایران، سوریه، مصر، ارمنستان، ګرجستان، آذربایجان، لبنان، اوسنی فلسطین او اسرائیل، قبرس او د منځني ختیځ ډېرې نورې سیمې هم هغه وخت د هخامنشي امپراتورۍ برخې وې. هخامنشي امپراتوري له میلاد 1550 کاله وړاندې جوړه شوه او نږدې 2.5 پیړۍ پر سیمه راج و باج و. د کوروش دویم او د هغې هخامنشي امپراتورۍ په اړه لیکل کیږي چې کوروش په خپله داسې امپراتور و چې ظلم او قتلونه نه دي کړي. هغه سیمې به چې ده ونیولې نو خلک یې په زور خپل دین او کلتور ته نه اړول چې پرې ویې مني. نوموړي تر واک لاندې سیمو کې ګڼ دینونه، کلتورونه او تمدنونه شته وو او دا چې د نړۍ ځینو هیوادونو کې اوس مهال د کثرت ګرایۍ ننګه کیږي، ریښه یې د کوروش له امپراتورۍ راخیستل کیږي. د نوموړي له مرګ وروسته هم دی د خلکو په زړونو کې ښه ځای درلود. کوروش په تاریخ کې یوه داسې سیاسي څېره درلوده چې تر نن هم تاریخ په یاد لري. نوموړي خپل حکومت په هرې برخه کې منظم جوړ کړی و. د مالیاتو ټولنې لپاره بېلابېلو برخو کې مشخص مامورین ټاکلي وو. قاضیانو شتون درلود او تر یوه بریده دفتري چارې ترسره کېدې. د کوروش دویم یو ځانګړنه دا وه چې د سیمې د نیولو په پار یې له جګړې او سیاست دواړو کار اخیسته. هغه به ځینې سیمو او هیوادونو ته استازي لیږل او هڅه به یې کوله چې قناعت ورکړي او دې سره به یې ځان ته تابع کړل. دا او دې ته ورته نورې مهمې ویډیوګانې د روحي په یو سبسکرایب کلیک کولو سره وګورئ او ملګرو سره یې شریکه کړئ.